اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو ښکلي حدیثونه چې په دې ویډیو کې درته وړاندې کوم نو امید دی چې دغه ویډیو بس تاسو خوښ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ به هر بنده په هغه حالت راپورته کیږي چې په کوم حالت هغه مړ شوی وي، هغه که د ګناه پر وخت مړ شوی وي او یا د نیک کار پر وخت ورته مرګ راغلی وي. نو مهرباني وکړئ داسې یو کار وکړئ چې د مرګ یعنی د قیامت په ورځ باندې په داسې حالت کې راپاسئ چې بیا د خلکو د خندا نه وي او بیا مو ځان درته بد نه ښکاري. نو په دې دنیا کې ښه کارونه وکړئ چې د قیامت په ورځ د ښو خلکو په لیست کې راپاسئ. یو بل حدیث شریف ته ملګرو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې توبه وباسله مخکې له دې نه چې لمر له مغربه راوخیږي نو الله تعالی به یې توبه قبوله کړي. روا مسلم 2203. نو دواړه ښکلي حدیثونه دي ملګرو، توبه وباسئ له دې نه مخکې چې لمر د مغربه راوخیږي. نو ملګرو ښکلي او په زړه پورې حدیثونه مو تاسو ته وړاندې کړل. نو الله دې وکړي چې ستاسو دغه حدیثونه خوښ شوي وي. د الله په امان.